ان شاء الله دا جنډه اوچته ده او هیبه که خیر د دې غلو مرګرتیا مونږ چرم نه کوو نه به وکړو. دا خبره سکوټې ته تلو دا گنجې سره چې دی کټا سره اول ته وی زما ته اټمي دماکې چې مې کولې نو ما ته امریکایي صدر بوش 5 ارب ډالر چې کم دی نو پیشکش وکړو. وی ما هغه سودا ونه کړه. د سودا ولې نه ده کړې؟ د کارګر سودا نه وکړې. د دنیا پښتانه پې شهیدان کړل مړه کړل به او د دې نه لاړو دی په دغه کې چې کم دی د سودا وکړه په امریکا کې دی ناست او پوه ډاډه وکړو. دی چې سوداګانې نه کومه دا د دنیا غلې مونږ دی بالکل نه منو. عمران خان په جیل کې ناست دی خو ان شاء الله دغه میشن دغه چې څومره عزت په دې دنیا کې داسې د یو لیډر هم نشته. مسلمان صرف د کمزوري غټه دا چې دا د پیسو تړه نشي ټینګولی. که دا پیسې او رشوت زموږ په ملک کې نه وي نن به دا حل نه و زموږ. تاریخ پورې چا تپوس وکړو دلته د خپل ځان تپوس نشي کولی. د خپل ځان چې تپوس کې نن دغه د پی ډي آی ال تاسې وینې په جیلونو کې پراته دي په کم ځای کې پراته دي او ان شاء الله دغه میشن به نه ختمېږي. عمران خان سچ سړی دی سچ عمران خان سچ سړی دی. د دې نه خو برکتونه اوچت شوي دي. ابراهیم علیه السلام چې کله ورته غورځو فرشتو هغه ټال نیولو ټال شیطان ولا راغی غوږ ولا خوش خوش وکړو وته وی تور سره خځې راوړې خځې سرتورې کې لوکټې د لرګې دی به دا ټال پرېږدي. السلام علیکم ملګرو تاسو دا ویډیو کوته دا یو کارکونو د عمران خان کارکونو د څنګه خبرې کړې تاسو خپل هم واورېدلې. د عمران خان سره دومره خلک مینه محبت کوي. عمران خان په جیل کې دی دومره خلک عمران خان سره مینه ساتي محبت ساتي. نو تاسو افراد اوس پته د عمران خان شیر افضل مروت کوم کې جلسې کنونشن کوي نه کنونشن وړا خلک 70-80 کسان راځي د لغون جلسه جوړ شي دومره ډېر خلک راځي شیر افضل مروت لاندې دا چا دغه مرضی دا صرف عمران خان دغه مرضی عمران خان سره دومره خلک مینه محبت کوي. نو حد له ډیر راځي کنونشن کې دومره خلک نوي 70-80 کسان وي کنونشن کې. نو کنونشن نه دومره غټ جلسه جوړ شي. نو دا شیر افضل مروت ابل پر دا جلسه کې دا خبر هم کړی و چې تر انصاف جنډه چا رانیولای. نو تاسو دومره کول سم کول خو هغه خو اسیم وکړو. نو بس نو اوس دا غریوان رانیسي. نو شیر افضل مروت ابل د جلسه کې دا خبر هم کړی و. نو عمران خان سره دومره خلک مینه محبت کوي او به خاص کر بیا شیر افضل سره دومره مینه محبت کوي. نو دومره ډېر خلک یو کنونشن کې دومره ډېر خلک راځي د شیر افضل مروت له. نواز شریف زرداری ابره د صفه خبره وکړه وای موږ د عمران خان سره مقابله نشو کولای. عمران خان سره او صفه خبره کړې موږ عمران خان سره مقابله ځکه نشو کولای. عمران خان سره دومره خلک دي نو وند عوام د عمران خان سره ولار دي. عمران خان سره موږ مقابله نشو کولای او د ښکارا خبره کړې ده. هغه یو کولو چې عمران خان به چیرمن جوړ شي او چیرمنۍ نه به عمران خان ختم کړو. هغه عمران خان داسې سوچ وکړو نو خپل په ځای باندې چیرمن وکیل وټاګړو. نو هغه خب هغه خلی چوپ کړي. نو هغه سره عمران خان داسې کار وکړو. عمران خان په جیل کې دی نو دومره خدای په دومره خپل سوچ دومره فکر کوي نو عمران خان سره. نو د شاړو غوندي ویډیو او د ویډیو کتلو ډیره مهرباني کوي. پیج دا ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیسې پاله کوي یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کوي. د ویډیو کتلو ډیره مهرباني والسلام.